ګرانو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وای. مینوالو ولسمشر ټرمپ له ملا برادر سره ټلیفوني خبرې کړي. هغوی په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي دي؟ د ملا عبدالغني برادر دریځ څه دی او ټرمپ ورنه څه غوښتي دي؟ د هغو د دواړو خبرو په جواب کې محمد اشرف غني څه ویلي دي؟ د دې ټولو معلوماتو لپاره تاسو زموږ له ویډیو تر پایه پورې وګورئ، خو مخکې له دې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټول معلومات تاسو په وخت باندې ورسیږي. ولسمشر ټرمپ له ملا برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. وسلوال طالبان وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغې ډلې له مرستیالو په قطر کې د دې ډلې له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په خپله ولسمشر ټرمپ هم سهشنبه ناوخته سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو له مشر سره یې ډېرې ښې خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه طالبانو ورسره ومنله چې تاوتریخوالی نشته. په افغانستان کې د طالبانو د غورځنګ له راڅرګندېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د دې ډلې له جګپوړي مشر سره مخامخ خبرې کوي. د طالبانو لخوا په خپره شوې ویناپاڼه کې ویل شوي چې په دې له نیم ساعت زیاتو ټلیفوني خبرو کې ملا برادر د امریکا ولسمشر ته ویلي که امریکا پرې شوې هوکړې عمل وکړي نو په راتلونکي کې به مثبتې دوه اړخیزې اړیکې ولرو. د طالبانو ویناپاڼه زیاتوي چې په دې خبرو کې ملا برادر هیله ښودلې ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې پوره مرسته وکړي. نوموړي د طالبانو د ویناپاڼې له مخې د امریکا ولسمشر ته ویلي چې چاته اجازه مه ورکوئ چې د شوې هوکړې په خلاف عمل وکړي. ویناپاڼه زیاتوي چې د امریکا ولسمشر ملا برادر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. وسلوال طالبان په دې اعلامیه کې وایي چې ډونالډ ټرمپ د دې ډلې مرستیال مشر ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو په وړاندې پرته خنډونه لرې شي. طالبانو ټینګار کوي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې 15,000 طالب بندیان خوشي کړي او په مقابل کې به دوی هم 1000 تنه زندانیان خوشي کړي. خو د افغان حکومت دریځ دا دی چې د زندانیانو د خوشي کولو خبره باید د خبرو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې نشي، بلکې د سولې د خبرو په اوږدو کې دې پرې خبرې وشي. ارګ د قطر امیر له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت د افغان ملت استازي په توګه ومني. یوناما او اروپایي ټولنه د ورکم د دوام غوښتنه وکړه خو 14 ولایتونو کې بریدونه شوي دي. بل لور ته د افغان ولسمشر دفتر نن سهشنبې د مارچ په 3 د قطر امیر تمیم بن احمد الثني له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ څرګند کړی چې هیواد د افغان سول په برخه کې د هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ارګ د ویناپاڼې له مخې د قطر امیر ویلي چې طالبانو سره یې لیدلي او دا یې ورته په ډاګه کړي چې افغانستان اوس د 20 کاله وړاندې افغانستان نه دی او نوي واقعیتونه رامنځته شوي دي. ویناپاڼه زیاتوي د قطر امیر ویلي چې له نوي واقعیتونو یو دا دی چې اوس په افغانستان کې یو مشروع منتخب حکومت دی او طالبان باید دا ومني او افغان دولت د خپل ملت استازي کوي. مینوالو د نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټول معلومات تاسو ته په وخت باندې ورسیږي.